چې کله انسان تکبیر تحریمو کی یعنی مونځ ته ودرېږي نیتو کی او الله اکبر ووایي او په نامه باندې لاسونه کیدي نو د ټولو نه اول عمل بیا څه وي سبحانک اللهم وایي نو نه درته د سبحانک اللهم دې ته په عربۍ کې ثنا وایي سی سره ثا سره ثنا ثنا معنا د الله رب العزت صفت چونکې په دې کې د الله رب العزت صفت بیان شوی ستاینه بیان شوی ده نو دې وجې نه دې ته ثنا وایي چې تا الله اکبر وکړلو نو د ټول لړمبې درته الله وایي زما شکر ادا که دا توفیق د لما درکړو ګینه ډېر خلک دي په زړه کې دا جستجو لري او دا مینه لري چې موږ دې هر وخت مونځ وکړو خو هغوی ته د مونځ توفیق نه میلاوي د هغوی سر د الله خوښ نه دی چې زما مخې ته کېږدي د هغوی سر نه دی خوښ چې الله یې خپل کور ته راوبلي نو دې وجې نه د ټولو نه لومبې به ته د الله ثنا کې چې خدایه پاکه زه خو د عیبونو نه ډک یمه سبحانک واحد ته ذات چې ته د عیبونو نه پاکې دا د سبحانه معنا ده یا الله تا کې یو عیب هم نشته عام معنی موږ دا کوو سبحانک اللهم یا زما رب ته پاکې د جمله او عیبونو نه الله کې یو عیب نشته او انسان د عیبونو نه ډک دی چا کې یو عیب چا کې بل عیب نو دای ترجمه ده سبحانک اللهم الفاظ یاد کې پہله الفاظ ویم به د ترجمه ویم به د تددی چې کوم دي مسائل بیانو نو الفاظ دا دي سبحانک اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك دا دی الفاظ دی دویم نمبر عزتمندو دی کی غلطیانی زمن خلق سبحانک اللهم ثنا کی کمی کمی غلطیانی کئی اکثر د حی پزے باندی عزتمندو خی ہوئی ہا پزے خاو ہوئی نو سبحانک اللهم وی دا غلط تے سبحانک اللهم دا غلط تے سبحانا حا بابا مرائی کې وي خپل وس مطابق به کوشش کې ډیر بزان نه پازابه او خپل وس مطابق به کوشش کې دا سینه چې د دې د وجې نه موز پرې دی موز کوا هر حال کې کوا څنګه چې کولای شي چې د کوم انسان ټول موز به غلطي خدا موز دا انسان د موز د صحیح کېدلو کوشش روان او جاری ساتي د موز ادا کیږي عجیبه خبره چې د کوم انسان ټول موز غلط دی خو هغه د مونځ د ادا کولو کوشش مو سره روان دی خواریم روانه ده د دا غلط مونځ هم په صحیح باندې قبلیږي او چې کم انسان مونځ غلط دی مونځ کې یو حرکت غلط دی خو فرض دی او دای نه صحیح کوي نو د مونځ نه ادا کیږي نو د زده کوونکي او د نه زده کوونکي دومره فرق دی نو مونځ د کولو کوشش کوي نو بعضې کسانو یې سبحانه بدې ټکي کې اکثر غلط نو سبحانه حا به درې قسمه هغه یو خا ده هغه لږه ډېره درنه وي او ډکه به وي یو حا ده هغه به درمیانه وي یو هغه چشمو والا ها ده هغه به بلکل هلکه وي خو دلته دا درمیانه ده سبحانه عام خلک دې ته حا ده حلوایي وي د حلوا کې چې کومه حا ده سبحانه دویمه غلطي دا ده د کاپ په ځای قاب وي سبحانک اللهم دا غلط دی اللهم قاب نه دی غټ قاب وړو کې قاب دی سبحانك اللهم دا دی قاب او قاب کې فرق نه کوي چې کوم ځای کې قافي زمون خلک اکثر د امیان خلک چې اقامت کوي دوی ته وخت شي دوی قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه قام دلته غټ قاب دی دا غلطي نو سبحانك اللهم دی اللهم کې چې کومه هاده دا بالکل هغه وړه هاده او سبحانه کې چې کومه حاده دا د هغې نه لږه درنه حاده نو دې کې فرق کوئ چې څومره پورې خپل کوشش کولی شي چې نشي زده کولی یو قاري سره روزانه کښېنه او دا زده کوه نو کم از کم مونځ خو به دې ادا کېږي که نه سبحانک اللهم بیا ورپسې بیا خلک وبحمدک دلته بیا خاوئ وبحمدک دا غلط دی وبحمدک بیا اخره کې بیا کاف دی وړو کې بیا خلک وبحمدک قاب نوی وبحمدک نو در ته مونځ ګرانه نو مونځ درته اسانه و عزتمندو مونځ بعضې کسان د شپېتو کالونه کوي نو ټول پکې شپېته ټکي نه دي چې یو یو ټکی عزتمندو په یو کال کې زده کولی اوس به مونځ صحیح وی
ولا اله دلته هغه وړه هاده ولا اله غیرک. بعض خلک غین غلط وایي، دلته وایي ولا اله غیرک، دلته غین دی غټ هغه ډک غین دی چې کوم باندې نقطه وي. ولا اله غیرک، غیرک داسې لږ ډک ویل چې پته درته لګي. څوک ولا اله غیرک عین بنوي غین بوي، بیا اخره کې پکې بیا قاف دی نو بیا ولا اله غیرک قاف بنوي وړو کې کاف دی، اکثر پکې وړو کاپونه دي. نو دا عزتمندو چې کوم دی یادول پکاري. بعضوی وتبارک اسم وتبارک اسمک کاف دی دلتم نو یو ځل درته بیا ویم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرک. چې چاته نه یادېږي دا بیان به تاسو ته اپلوډ کیږي په نیټ باندې، به دا بار بار اوره د دې نه زده کوه. چاته عزتمندو یو قاري نوم ورکه ثنا، نو به د هغې آډیو ویډیو به راشي هغه ته ګوره او هغه اوره بار بار د شپې چې وده کېږي اوره، په دکان کې اوره بار بار دا ځان سره وایه. نو دا یو هفته تاسو ځان سره د ثنا پریکټس وکئ، د ثنا پریکټس وکئ او کوشش وکئ چې بله جمعه یو عامي کس ماته سبحانک اللهم مزیدار ووایي، نو زما زړه به ډېر خوشحاله شي چې داسې یو کس ته زه ویم پاڅېږه او هغه خپله لاس اوچت کړي، همداسې به نه پاسو مو چې ته د لمونځ نه ونه تښتېږئ او که چې بله جمعه نه راځي چې مولوي صاحب به چې کوم دی سبحان اوري نو بس تخته. نه، اجازت به درنه غواړو چې کوم کس یې وایي داسې لاس به اوچت کړي چې قاري نه عام کس. یو کس یې ما ته وایي زما زړه به خوشحاله شي چې کوم بیان ما کړی دی نو هغې کې یو کس په هغې باندې عمل وکړو او هغه یاده کړه. صحیح ده که نه؟ انشاءالله بس په دې کې کوشش کوئ چې کوم کس ما ته چې کوم دی سبحانک اللهم صحیح تېره کړله څنګه چې ما وویله 100 روپۍ به وله زه انعام ورکوم د خپل جب نه، د مولا پاکې پیسې. سوچ کوئ مولا زړه به څومره رپېږي چې تاسو له 100 روپۍ درکوي، ځکه ټول عمر کې خیرات نه کوي او تاسو له په دې یو وړوکي شان عبادت باندې 100 روپۍ درکوي. زموږ لاسونه به څومره رپېږي او زړه به هم څومره دک دک کوي او دغه رنګې چې کوم دی بهرحال خو بیا هم دله زه 100 روپۍ به دله درکوم د خپل جب نه او انشاءالله ته به هغه جب کې کېده بیا دې ګوره تاله څومره پیسې راځي. نو هسې تاسو کار نه کوئ، مولیانو سره کښېنئ نو تاسو د مولیانو په شان شوي چې پیسې پکې نه هغه کار نه کوئ. نو دا زده کوئ. صحیح ده که نه؟ انشاءالله که ماشومانو کې چا زده کړه هم صحیح ده، خو ماشومان اکثر مدرسو کې قاریانو سره خواري کړي غټ کسانو کې، هغه کس به یو کس ما ته اورئ. نو دا د ثنا غلطیانې شوي.